د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. آذربایجان د باکو بحري بندر له لارې د افغانستان سوداګریزو توکو صادراتو ته زمینه برابروي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند آذربایجان ته د سفر په ترڅ کې د باکو له نړیوال بحري بندر څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت وایي ښاغلي برادر په دې لیدنه کې له آذربایجاني مسؤلینو وغوښتل چې له دې لارې د افغانستان صادراتو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې حال کې آذربایجاني مسؤلینو د دې بندر له لارې ترکیې او اروپا ته د افغانستان د صنعتي توکو، کرنیزو محصولاتو او کاني توکو صادراتو ته چمتووالی ښودلی. اقتصادي معاونت زیاتوي دواړو لورو ګډې تخنیکي کمیټې وټاکلې تر څو دغه بندر له لارې د ګډې سوداګرۍ او ترانزیت د رامنځته کېدو په موخه موجوده امکانات او ترانسپورتي لارې وارزوي او د افغانستان صادراتو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د معلوماتو له مخې د باکو نړیوال بحري بندر اوس مهال په کلني ډول له 15 میلیونه ټنه توکو د انتقال ظرفیت لري چې په راتلونکي کال کې به دا کچه 15 میلیونه ټنو توکو ته ورسیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره کابل ته راځي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند آذربایجان کې د ایکو سرمشریزي په څنډه کې د قزاقستان لومړي وزیر اولجانس بیکتانوف سره وکتل. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال قزاقستان د افغانستان لپاره یو مهم او د سیمې په کچه د اعتبار وړ شریک بللی او د یاد هیواد له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو مهم ګام یاد کړی دی. په همدې حال کې د قزاقستان لومړي وزیر ویلي هیواد د افغانستان سره ښې اړیکې لري او د دې اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په نږدې راتلونکي کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. هغه زیاته کړې چې قزاقستان په افغانستان کې ډیر ژر د تورغونډۍ هرات اوسپنې پټلۍ پروژه د 500 میلیونه ډالرو په پانګونې سره پیل کړي. همدارنګه د قزاقستان لومړي وزیر ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان څخه میوې وارد کړي او ترڅنګ د قزاقستان له لارې د افغانستان د صادراتو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. روسیې ویلي چې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ او نشهیي توکو پر ضد د همکاریو لپاره په رسمیت وپیژانده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي روسیې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه د هغو همکاریو د پیاوړتیا په موخه کړې چې د ترهګرۍ او نشهیي توکو د قاچاق پر ضد ترسره کیږي. ضمیر کابلوف دا څرګندونې له یوې روسي رسنۍ سره د مرکې پر مهال کړي او ویلي دي موږ له افغانستانه د ترهګرۍ او نشهیي توکو د قاچاق مهمې اندېښنې لرو. کله چې پوه شو چې اوسنی حکومت په جدي توګه هڅه کوي چې دا اندېښنې هوارې کړي موږ دا اړینه وبلله چې همکاري ورسره پراخه کړو او په رسمیت مو وپیژانده. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه واقعي تعامل او د سیمې امنیت لپاره یوه مهمه اړتیا ده. خوست کې د 4 میلیون ډالرو په ارزښت یو ورزشي کمپلیکس جوړولو چارې پیل شوې. د خوست مرکز کې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په لجري بزمکه کې د یو ورزشي کمپلیکس د جوړېدو چارې پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وثیق د یاد ورزشي کمپلیکس د چارو پیل مراسمو کې وویل د دغه کمپلیکس ټول لګښت چې شاوخوا 4 میلیون ډالر کېږي د یو بهرمیشتي افغان لخوا ورکول کېږي. هغه وویل د دې کمپلیکس جوړېدو چارې به 14 میاشتو کې بشپړې شي چې ورسره به بهرنیو لوبغاړو ته هم د لوب او تګ راتګ زمینه برابره شي. د یاد سپورتي کمپلیکس جوړونکي نجیب الله تلاش وویل دغه کمپلیکس به د فوټبال، والیبال او نورو ورزشونو معیاري لوبغاړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم ولري. د اسلامي عالمانو نړیوالې ټولنې د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل ستایلي. د اسلامي علماو نړیوالې ټولنې مشر ډاکټر علي قراداغي د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل ستایلي او د افغان ولس ارادې ته درناوی ګڼلی. هغه پر اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه کې له نورو مخکې شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ روسیه لومړی هیواد شو چې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. غزني کې د سلطان بند د حفظ و مراقبت عملي چارې پیل شوې. د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې د 1.9 میلیون افغانیو په لګښت یې د غزني ولایت سلطان بند د حفظ و مراقبت پروژې چارې پیل کړې. د مسؤلینو په وینا چې د یادې پروژې په پلي کېدو سره به د سلطان بند لوړوالی له 15 څخه 30.5 مترو او د اوبو ذخیره کولو وړتیا له 9 میلیون متر مکعب څخه 14 میلیونه متر مکعب ته لوړه شي. د معلوماتو له مخې سلطان بند له 10 هکټاره کرنیز ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان پر خوږو څښاکونو، تنباکو او الکولو د مالیې لوړولو غوښتنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو 10 کلونو په ترڅ کې پر خوږو څښاکونو، الکولي مشروباتو او تنباکو لرونکو محصولاتو مالیات لوړ کړي تر څو د دغو توکو بیې 50 سلنه لوړې شي. یادې ادارې ویلي چې دا کار به هم د عامې روغتیا لپاره عواید زیات کړي او هم به د دغو زیان اړونکو موادو مصرف راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوږو څښاکونو الکول او تنباکو مصرف د ناروغیو لکه شکرې او ځینو سرطانونو سره مستقیم تړاو لري او په داسې حال کې چې نړیوالې پراختیایي مرستې کمې شوي او د حکومتونو پورونه ډیر شوي نو د مالیاتو له لارې ترلاسه کیدونکي عواید کولی شي د هیوادونو د روغتیایي سیستمونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان د څار ډله له ایران څخه ووتله. د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان اعلان کړی چې د دې ادارې د څارونکو ډله چې د وروستیو نظامي شخړو پر مهال په تهران کې استوګنه درلوده د جمعې په ورځ له ایران څخه وتلې. د یادې ادارې مشر رافایل ګروسي د اقدام موقتي بللی او ویلي دي چې اوس حیاتي ګام دا دی چې له ایران سره خبرې پیل شي څو څارونکي بیرته ستانه او د اټومي فعالیتونو څارنه بیا پیل شي. په راپور کې ویل شوي چې د څارونکو وتل به د اټومي نظارت پر بهیر اغیز وکړي او نړیوالې اندېښنې به لا زیاتې کړي. ګروسي ټینګار کړی چې د شفافیت او باور فضا باید رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران له یادې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړې او ویلي دي چې ځینې محرم معلومات اسرائیلو ته ورکړي دي. حماس د اوربند 2 میاشتنۍ طرحې ته مثبت ځواب ووایه. حماس اعلان کړی چې په مثبته روحیه غزه تړانګه کې د اوربند طرحې ته ځواب ویلی او مذاکراتو ته چمتو دي. دغه طرحه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوې چې له مخې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 ورځنی اوربند وشي. حماس پر خپله رسمي ویبپاڼه لیکلي چې په مثبته روحیه یې له منځګړو سره خپل ځواب شریک کړی او چمتو دي چې ژر تر ژره مذاکرات پیل کړي. همداراز رویټرز د حماس د یو متحد نظامي چارواکي له قوله ویلي چې د دې غورځنګ مشران لا هم غزې تړانګې ته د بشري مرستو د لیږد د رفح بندر د بیا پرانیستلو او د اسرائیلي ځواکونو د وتلو د وخت په اړه اندېښمن دي. ټاکل شوي چې دغه اوربند د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره او وروسته یو دایمي اوربند ته زمینه مساعده شي. جرمني د روسیې د ګواښ پر وړاندې د دفاع لپاره د لوی پوځي پلان پر جوړولو کار کوي. جرمني د ناټو د ځواک د پراختیا په چوکاټ کې د زرګونو جنگي وسایطو د پیرلو لپاره د 15 میلیارډ یورو په ارزښت د دفاعي تجهیزاتو لوی پلان جوړوي. د راپور له مخې په پلان کې ده چې تر 500 پورې د جی ټي کې بوکسر زغردار وسایط او تر 0 پورې د لیوپارد 2 جنگي ټانکونه واخیستل شي. د دې ټانکونو یو شمېر لا د مخه اوکراین ته ورکړل شوي او هلته په جګړه کې ازمویل شوي دي. دغه ګام د ناټو او واشنګټن له فشار وروسته اخیستل کیږي تر څو جرمني د دفاع لپاره خپلې ژمنې چې تر 2015 کال پورې د ناخالص داخلي تولید لږ تر لږه 5% ته رسول دي پوره کړي. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.